نو اکور خان دغه ما چې څنګه وویل چې دې سره به دوه منصب یو منصب د خپل قبیله سردار بو دا به خپل قوم جوړولو بل منصب به دې سره د مغولو بولا چې کوم منصب ورکولو سرداری ورکولا نو اکور خان چې کله وفات شو نو هغه نه پس بیا دغه سرداری د خټکو د سرداری یحیی خان ته پاتې شو نو یحیی خان هم دغه د یوسفزو سره په مبارزه کې د یوسفزو سره په دې جنگونو کې دا عمر هم دغه تیر شو بیا یحیی خان پسې د غزوه شهباز خان نو شهباز خان هم دغه د خپل پلار او د نیکه په غلار باندې هم د خټکو سردار او هم د مغولو منصبدار دواړه منصبه دا ورسره او یوسفزو سره په یو جګړه کې شهباز خان چې کله زخمی شو 4-5 ورځې پس بیا هغه وفات شو دا د 1050 هجری کال خبره ده دغه وخت کې د خوشحال خان بابا عمر چې کوم دا 28 کال عمر نو خوشحال بابا د خپل پلار په ځای باندې چې کله د خپل قبیله سردار شو ورته دغه وخت کې د شاه جهان هغه سر منصب ورته هم ملو شو شاه جهان د مخه نو خوشحال بابا بیا چې کله د مغولو لپاره چې کوم د پلار نیکه غور نیکه کم څه کړیو نو خوشحال بابا ما کول د مغولو لپاره جنگیدو او بلا جنگونه خوشحال بابا سو کو څنګه کله پیدا شو نو چونکی زمونږ د موضوع خوشحال بابا دی نو د خوشحال بابا په دغه برنا واچو چې خوشحال بابا کله پیدا شو په 1022 کې هجری قمری کې او په 1413 عیسوي کې خوشحال بابا زګیدل دا دغه د پیدایش تاریخونه دي بیا خوشحال بابا د شپږو کالو عمر غالبا چې هغه یو زخمی شو حادثه ور سره هغه سره راغه در بل حادثه یو حادثه چې هغه سره راغلی و نو هغه یو د سفر نه پیو تیګر غورځیدلی و هغه سره زخمی شو بیا یو ځای کې په باندې کشته ماته شوی و دغه حادثه ور سره غټه راغلی و چې دا کشته یو تخته سره پاتې و په تختې باندې دی وته هغه کله چې د واده کو نو چې واده یو کو د واده په ورځ باندې دی بیمار شو او سخت بیمار داسې تبه او سخت بیمار چې د مرګ حالو هغه کې الله پاک بچ کو بیا چې کله دا پلار وفات شو نو دغه وخت کې د زخمی دا په دې پنده باندې په غشي لګیدلو او د دینه چې کله د خوشحال بابا هغه زخمونو نه خشو نو د ښکار په باندې راووتو مرګري ځان سره لاړو کاکا سیبلا التنه دواره واخسته هغه سره ملاقات وکړ د هغه زینا مرګري ځان سره او په دغه کلو باندې ورغه د یوسفزو په هغه کلو باندې په کوم کلو د کوم خلکو د لاسه چې د پلار وفات شو مړ شو نو هغه کلو باندې اور پورې کو هغه کلی وسوځل هغه کلی ته ډېر نقصان ورسولو دا خو د شاهجهان په دور کې د شاهجهان لپاره د چې کوم بل یو توره کړی په اجمیر کې یو کلا وا چې هغه نشو تاراګړ کلا چې کوم وا هغه چا نشو پته کوله نو خوشحال بابا هغه کلا پته کا تاراګړ کلا به هغه په شاهجهان انتهایی ته خوشاله او هغه ورته ډېر انعامات هم ورکړ هغه وخت کې تقریبا کا خوشحال بابا ته دا ملو شو ډېر مراد ورته ملو شو نو شاهجهان خو دنه خوشاله ته ځکه چې داغه لپاره د مختلف جنگونو کې برخه صرف دغه تاراګړ کلا نه علاوه نور ډېر جنگونو کې په هندستان کې خوشحال بابا جنگیدل شاهجهان چې کله وفات شو د اورنګزیب دور راځي